منظور پښتون د پاکستان حکومت ته په سختو الفاظو جواب ورکړی ده او ویلي دي چې تر څو پورې هم د 11 اکتوبر قومي جرګه به ضرور سرته رسوم. منظور پښتون دغه اخطار بعد له هغه ورکړی چې کله د خیبر په هغه علاقه کې د پښتون قومي عدالت لګېدو ورځ رانږدې کېدونکې وه، خو د پاکستاني عسکرو له طرفه پر دغه خلکو باندې بې انتها زیات تشدد شوی چې 3 پکې شهیدان 10 تر 15 پکې زخمیان دي. له هغه نه بعد منظور پښتون په یوه ویډیویي پیغام کې د پاکستان عسکرو ته یو داسې اخطار ورکړی چې تاسو ته چیلنج درکوم په هر حالت کې به زه 11 اکتوبر چې د پښتون قومي عدالت جرګه رابولم دا به سرته رسوم، تاسو خپل کوشش کوئ زه به خپل کوشش کوم. منظور پښتون د پاکستان و ټولو چارواکو ته ویلي دي چې له دغه دریځ څخه پر شا سئ، د پښتون قومي عدالت مخه مه نیسئ. که چیرې ما و دغه پښتنو ته اجازت ورکړی بیا به دا ډیر بد حالت مابینځ ته راسي. منظور پښتون له ټولو پوځي مشرانو څخه غوښتي دي چې له دغه دریځ څخه پر شا کړل سي، که نه پر شا کړیږي دا به سخت پای ټکی ولري. منظور پښتون پر پښتنو مشرانو باندې غږ کړی چې دا ورځ د ننګ ده، پر خیبر باندې ننګ وکړي، دا ستا د راروان نسل لپاره ده. منظور پښتون ټولو پښتنو مشرانو ته ویلي چې د خیبر د قومي عدالت جرګې لپاره چمتووالی ونیسي او بغیر له بننه و دغه حالت ته ځان حاضر کړي.